بل خبره ما دا درته وکړه عزیزانو چې دغه کرکټ دا لوبه دا کیل دا ولاړی په دشمنی بدل شو. زما او ستا په دې ښار کې د څو افغانانو او د څو پاکستانیانو جنګونه سوي دي. یو ویل د ټول افغانانو، بل ویل د ټول پاکستانیانو، بس سره جنگ سلو. اله که څه در پیښ ده لیونی یاس بنګې مې خوړلې دي، چرس مې څکولې دي، عقلونه مې ولي هغو ته پر هر بال باندې په لکو لکو روپۍ میلاویږي او ته راولاړ شوې خپله مور دې پکې وشکنځله، خور دې پکې وشکنځله، ځان دې پکې بې عزته کوي، یار دې پکې بې عزته کوي. ولې؟ دا د کوم ځای اسلام دی؟ دا د کوم ځای عقل دی؟ او دا د کوم ځای یو لاره ده چې ما ورته ورباندې روان یو؟ د دې څه علاوه بله لویه خبره دا ده. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي وایي تاسو که له چا سره دوستي کوئ دا دوستی لږ خشه حلقه کوي. امام بخاری صاحب په ادب مفرد کې دا روایت را نقل کړی دی. که تاسو له چا سره دوستی کوئ دا دوستی لږ خشه را کمه کولی، څه معلومه ده سبا به ستا دغه یار ستا دشمن سي. د کور حواله حال دې ورته ویلی دی، د بچیانو دې ویلی دی، د خور دې ویلی دی، د لور دې ویلی دی، د ځان دې ویلی دی، نن دې دشمن سو. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي دوستي لږ خشه را کمه کا چې هلته بیا دشمني هم زغملی سې که یا او که ته د چا سره دشمني کوي. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي دا دشمني لږ خشه را کمه کا، څه معلومه ده سبا به دا ستا دوست جوړ سي، ستا دوست سبا به ستا ملګری په سفر کې، په حضر کې، په حج کې، په عمره کې، په جهاز کې، په ټرین کې، په بل بیا څه چمکې. نو لہذا تاسو که دوستی کوئ په حد کې وکئ، که دشمني کوئ په حد کې وکئ، بیا به ستا هم تاوان نه وي، زما به هم تاوان نه وي. بیا په دې کې لویه غټه تاواني خبره دا ده عزیزانو. دغه جنډیانې راواخلي، دا درې رنګه جنډه چې پر هغه کلمه شریفه لیکلې ده. زه تورې څه داسې تورې وایم چې هغه دا د فیسبوک په دنیا کې پروش کال پر ما پابندي ولګېده، دا اوس یو 6 ورځې مخکې پابندي رسنۍ یو کال مسلسل زه بلا کړی ولم، زه یو قدم پر مخ نه پرېښولم. ما هغه ښار یاد کړی و چې کوم ښار لره به سلیمان علیه السلام غرمې لر راتلی، ډوډۍ به یې خوړله، قیلوله به یې کوله، خوب یې وکئ، بېرته به مازدیګر روان شو، بیا به ولاړ خپل ښار ته د یوې میاشتې لار، هغه مصر، هغه شام، استخر، هلته به ورسېدی. تاسو په خبره سر خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ الله دې وکړي سر مې خلاص شي، که نه 40 واره درته ووایم داسې ځوانان پکې شته ولاکن په کال سر به خلاص. سلیمان علیه السلام کوم ښار لر راتلی؟ کوم ښار لر راتلی؟ لږ خچه درک درکوي هغه چې کوم ښار صحیح سلو که یعنې زه 2 تورې په لپسې واخلم فورا پر ما پابندي لګېږي. زه به هغه موټه تورې چې کوم دي هغه درته وایم. ما پر هغه ښار تیر کال بیان سوی وو، نو په هغه کې بیا پر ما پابندي ولګېده یو کال مسلسل. صحیح سو؟ نو خبره دا ده چې هغه 3 رنګه جنډۍ در معلومېږي چې کلمه شریفه لیکلې ده. یو د سعودي جنډۍ ده پر هغه کلمه شریفه لیکلې ده، یو دا بله 3 رنګه جنډۍ ده پر دې کلمه شریفه لیکلې ده. زموږ یو سړی زه پېژنم نه هر څوک چې دی، ما هغه ویډیو وکتله، هغه په دې جنډۍ خپل بدن صفا کوي، دا خپل بغلونه ورباندې صفا کول. یعنی که ته د بل چا احترام نه لري، د چا د جنډۍ احترام نه لري، ستا د جنډۍ سره به څه وسي؟ دا خبره خو دې سر خلاص. د الله رسول فرمایي تاسو خپل مور ته ښکنځا مه کوئ. صحابه ویل یا رسول الله موږ مور ته څنګه ښکنځا کولی سو؟ نه، ته چې د چا مور وښکنځي هغه تا ته ستا مور درښکنځي، گویا دا تا دا غلط کار وکړي. ته چې اوس دا جنډۍ دا عمل کوې، یعنی ته د چا خیال نه ساتې، نو الله د الله خیال خو وساته، د رسول خیال خو وساته. پر هغه لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله. زما چې کله خوښه سي که ما ته اجازه میلاو شي زه به د دې جنډیانو څخه دا کلمه شریفه لرې کړم. ولې؟ ځکه دا ډېر بې احترامه انسانان دي. دا به ستا د جنډۍ په بې احترامي کې د الله او د رسول بې احترامي هم وکړي. ته به دا نه پوهېږې که دا 3 رنګه جنډۍ ده، هغه پلانۍ په زیریږي، اصلو پر دې خو کلمه شریفه لیکلې ده، په دې څوک زیریږي؟ الله نه زیریږي.
رسول نه ځایریږي نو د الله او د رسول د هغه جنډې چې کم نوالان دا ټول دشمنی دي پر خپل سر واخیسته. تاسو د الله په نامه خبر یاست. روایتو کې راځي مستدرک حکیم یو حدیث نقل کړی دی. مهاجر یو صحابي و مهاجر بن قنفذ رضی الله تعالی عنه د ویلې ول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داس کوي ما سلام ورته السلام علیکم الله رسول ما ته جواب نه کیرا بیا چې کله او داس وسو دا داس څخه ما باندې بیا ما ته ول علیکم السلام ما پښتنه وکړه مال یا رسول الله ولي نو ما سلام هغه وخت ویلی او تاسو جواب راکړي الله رسول ورته فرمایلی نو ما او داس نه درلودي دا سلام چې دی دا د الله نوم دی بغیر د او داس ماته د الله نوم خو نه راکړي چې زه واخلم بغیر د او داس ماته د الله نوم خو نه راکړي او تر ولاړېږي هغه جنډا پر هغه کلمه او پر هغه خپل بدن صفا کوي د چا د هغه چا چې ستانه ورسره لګېږي نو تا ولې دومره لویه دښمني په مخه واخیستله چې په هغه کې اول الله او رسول راغلی د هغه سړي به تاب لرې د مهاجر به تاب لرې د الله او د رسول د دښمنۍ تاب لرې یا دا چیز چې جوړ شو بیا زموږ دا جنډه چې لا نه وي لا خیر پر دیوالو میولو یا څنګه یې دا جنډې موږ په مردار اوبو کې نه دي لیدلي. ګوره یو سړی دا د وطنوالان وطن پرسته چې در کم دی دا په خپله جنډۍ دومره خوا بدیي لکه په خپل لباس چې خوا بدیي څوک یې بې عزتي وکړي نو چې دغه خالي جنډۍ خلک دومره خوا ورباندې بدیي نو چې بیا کلمه شریفه کې پاکستان هغه بیا څونه خبره یي زما خو خپله و هر هغه چاته چې هغه د هغو دا جنډۍ کلمه شریف ورباندې دا کلمه شریفه جنلې لیکي دغسې هغه شکل جوړ کوي سپینې لیکې جوړې کوي کلمه شریفه جن وباسي ځکه ډېره لویې بې احترامي یې کېږي ډېره لویې بې قدري یې کېږي او حتی چې دشمنان د اسلام او د ایمان مسلمان به راولاړېږي هغه به د هغه جنډۍ بیا بدن په څه کوي الله اکبر استغفر الله کشکې داسې نه وای سوي نو دغه لوبه چې کومه ده ما درته وویل په معمولي خبره یې وګټله زموږ والا او په نه څه خبره یې وبایلله هغه نورو اوس به زه سر اسمان ته ولې نسم ته به سر ته به سترګې مځکې ته ولې نسې او د هغه څخه مابعد ما ته دښمني را پاته شوله څوک شکنځا کوي څوک قومو ته څوک جنډۍ ته څوک دا چیش پاته شول الله اکبر دا ما درته ویلې که دښمني کوې په حد کې وکړه او که دوستي کوې نه په حد کې وکړه سبا به د هغه ستا دوست دښمن چې دی هغه به ستا دوست شي بیا عقل نه دی عاجزانو عقل ډېر لوی نعمت دی چې الله رب العزت یې چاته ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی فرمایي چې مصنف ابن ابي شيبه روایت را نقل کړی دی چې په جنت کې 100 درجې دي 100 د جنت د نعمتو 100 درجې دي 99 درجې د عقل مند د پاره دي یو درجه د بی عقلان د پاره ده 99 درجې دا د عقل مند د پاره دي نو زه ولې د عقل کار نه اخلم زه ولې العقل کار نه اخلم چې ما په خپل بې عقلي کې دومره پریشانۍ جوړې کې چې مخ ته تللی نه سم شاته تللی نه سم یوه خواته نه سم تللی یو بله خواته نه سم تللی دا بې عقل سړی نه دی عاجزانو بې عقل سړی په جهان دومره لوبې نسي کولی لکه په خپل ځان چې کوي بې عقل سړی ګوره دا زموږ ته د کرکټ خبره روانه ده دا کرکټ یا تا ګټلی یا ما ګټلی هغه ما ستا بازۍ دي دا لکه هغه چې کله یو غیږ باز په غیږه کې هغه زورور ماځي معمولي قدر پښه سره دوه سو ګزار سو هغه نو دریم وای ګزار یې کې پړې کا ټیک د سید نو کني ما دای سره خبر یو چې زه زورور یم کته زورور یم چې کوم چا ګزار کړی دی هغه په خبر دي ته ولا پر ما زورور یم صحیح سنو نو دلته اوس زما وستا بازۍ زما وستا کېلو لوبه دا ولې د دښمنۍ سبب جوړ سو ولې دومره شکنځاوي دومره اشعار یا پر لاهور یا پر دا بل وطن وویل سو ولې صحیح سلو عیسی علیه السلام مولانا روم رحمه الله فرمایي وخت ډېر ژر روانو دی یو غره و طرف ته چا پوښتنه ځینې وکړه ولې ډېر په منډه روان یې خیر خو به یې ول شاته څوک راپسې دی چې وکتل شاته یې څوک ولنسته څوک درپسې دی هېڅوک نسته ته هغه نه یې چې سړی به مرزاده ړوند و تا به دم ورباندې وکړي دعا به دې وکړه هغه به روغ سلو ته هغه نه یې ول اوس زه یم
ولته هغه نه چې دغه د خاورو څه به دې مرغه جوړ کړي پکې چوبه دې کړل هغه به والوتې ول و زه یم ولته هغه نه چې ته به مرده ته ودرېدې تا به 2 رکعته نفل وکړو بیا به هغه راژوندی سو ستا په دعا د الله په اجازه ول و نو اوس ولې منډې وایې نو ولې هغه در باندې زورور دی ول نه خبره دا ده زما اسم اعظم زدولو ما پر مړی ووایې مړی راژوندی سو ما مرزاده چې څوک په سترګو نابینا وړوندو پر هغه مې ووایه هغه په سترګو بینا سو ما پر خاورو ووایه هغه مرغسلو شاته یو بې عقل سړی راپسې دی ما پر هغه بیخي ډېر واره اسم اعظم ووایه کار یې نه ورباندې کوي پر بې عقل سړي باندې بقول مولانا روم رحمه الله اسم اعظم لا کار نه کوي ولی عیسی علیه السلام زه پوښتنه وسوه دا ولې ویلې ول دغه بې عقلي چې ده د الله یو قهر دی بې عقلي د الله یو قهر دی او قهر چې کوم دی هغه عذاب دی نو په هغه ځای کې به اسم اعظم هم دته پیدا چې دا راغلی بیا روایتو کې راځي عزیزان بیا موږ او زموږ څنګ وطن دا ډېر د پریشانۍ سره مخامخ یو دونه د پریشانۍ سره مخامخ یو بل هغه یو سیلاب زدګانو هغه قسم وکول من نن درېمه د کڅلارمه د مش خالی پیاز خورو مش خالی پیاز خورو صحیح سلو دا رقم نو پر هر دویم قدم داغه معامله داغه مسله ده چې دومره پریشانی دي دومره مصیبتونه دي دومره تکلیفونه دي او داغه بعد ما ته په دې نه پیژو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي داسې زمانہ براس یو سړی په پر ایدراو پر قبر باندې تیریږي بیا براسي و دې قبر ته بکشینی حتی چې دا خپل ځان پر دا قبر باندې پرې باسي لږه پریشان د سم پښتنه وسی څوای وای کاش کې دغه مړی زوي کاش کې دغه مړی زوي پیغمبر علیه السلام ز پښتنه وسو چې یا رسول الله نو دا ولی نو دی ولی دا خبره کوي چې کش کې دا مړی زوي د الله رسول فرمایي دومره مصیبتونه دومره فتنه دومره مشکلات دومره پریشانی به چې سړی پر ایدرت یریږي دی وای کش کې دغه مړی زوي او بعینه مجنن دغه ژوند تراوتلی و دا ژوند تراوتلی یعنی موږ د ګیس را واخلا د اوبو را واخلا د بجلی را واخلا د اسپیټال را واخلا د اسکول را واخلا د مکتب را واخلا د کالج را واخلا د یونیورسيټي او شي نه لرو بس پتا ډیر غشتلی یو مش قبایل یو مش توپکان لرو مش مشینان لرو مش ټیټی توپنچې لرو نو لہذا په شارجه کې می کرکټ غټلې دی نو زه پیرنګونه کوم په پیرنګ کې بیا خپل عزیزات چې دی هغه مړو خپل کلیوالان بیا خود دوه ورونو مسله ولا د خندا مسله و د ټیم پاس مسله و دا د ټیم پاس دغه حال دی مستابه د جنگ بیا څه حال نو لہذا د دشمنی بخپل حد معلومه وو د دوستی بخپل حد معلومه وو د چا بقول حضرت علی کرم الله وجهه دا خبر ختم شو